ښه پښتنو زلمو نن در سره په لیونتوب او په لیوني خبره کوم. اوس لیونی څه ته وایي؟ نو لیونی او د لیونتوب فلسفه په هغې باندې خو به بیا چېرته خبره کوو، خو زمونږ معاشره او زمونږ سماج لیونی څه ته وایي؟ نو زمونږ په سماج کې خو هغه سړی لیونی دی چې څوک د خپل سود او زیان ورسره څه غم نه او ماده پرست نه او مطلب دا ده چې د خپلې ګټې وټې او د هغې خیال ساتي. خیر دی که بل سړی په تکلیف کې واچوي، خیر دی که بل سړی تاواني شي، خیر دی که د بل سړي حق والی شي. نو زمونږ معاشره خو هغه سړي ته چې هغه د قومي مفادات قربان کی د ذاتی مفاداتو لپاره هغې ته روغ وي، او هغه سړی چې هغه ذاتی مفادات قربانوي د قومي مفاداتو لپاره هغې ته لیونی وي. او چې کم سړی منافقت کوي، کم سړی دروغ وي، او چې کم سړی رښتیا وي او مطلب ظلم نه برداشت کوي، نو هغه سړی ته چې کم دی نو زمونږ دا معاشره لیونی وي. نو اوس غني بابا هم ځان ته چې کم دی نو لیونی فلسفي وي یا لیونی وي. نو هغه وایي چې یاره لیونی نشوې ته خمار او مستی څه پیژنې، او مستانه نشوې دلربا پرستی نه پیژنې. نو مطلب دا شو چې دا لیونی خمار او مستی دا به پکې په دغه لیوني کې دا کم چې مطلب په روحانیت کې دا هغه یو لوړ مقامي. نو لکه مطلب یوازې غني بابا نه بلکې زمونږ د پاکستان قومي شاعر علامه محمد اقبال هم چې کم دی نو هغه هم لیونی دی. دا هغه شعر دی وایي یہ کون غزل خواہ ہیں پرسوز و نشاط انگیز، اندیشہ فردا کو کرتا ہے جنو آمیز. مطلب دا څوک غزل خوان دی دا اقبال چې دی د سوز نه ډک دی، مطلب احساس دی پکې، درد دی پکې، او د ځان نه زیات چې کم دی نو دی په نورو خلکو د احساساتو ورسره غم دی، د نورو خلکو احساسات محسوسوي، او دی چې کم دی نو هغه کومه اندیشه چې ده د هوښیار سړي هغه جنو آمیز کوي. مطلب د هوښیار سړی چې کم دی هغه هم لیونی کوي، هغه هم په دغې غم باندې اچوي چې یاره هغه د بل سړي غم وکړي. لکه څنګه چې امیر مینای وایي چې خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے. نو دغه شانته غني بابا او خوشحال بابا هم چې کم دی نو هغه مطلب د لیونتوب دعوه کوي. وایي کمیلاس لکه دریاب خالی لیدی شي، کمیلاس لکه دریاب خالی لیدی شي، د ټټر دننه ډک په دور ګوهر یم، هیڅ ګمان د څوک په ما دروغو نه کا، هیڅ ګمان د څوک په ما دروغو نه کا، چې په ملک لیونی دي زه یې سر یم. دا خوشحال بابا وایي. مطلب دا ده چې دا څومره لیونی په ملک کې ګرځي که نه، او دا رښتیا وایي او دا سودا بازي نه کوي او دا کمپرومایز نه کوي، نو د دې سر به ګورئ زه یم. گفتار د لیونو کې هم گنجونه هم ماران، قطار د لیونو کې ډېر ولاړ پیغمبران، او پروای غني نه کړي که یې څوک سپک تلي که درون، توف سبا دا جهان وي او ستول د دې جهان. نو پته ولګېده چې لیونی هغه چا ته وایي چې هغه دا چا څه پروا نه ساتي. دلته هوښیار خلک څه کوي؟ هوښیار خلک خو چې د خیر کار هم کوي،
او د نیکۍ کار هم کوي نو څه کوي د خلکو د پاره کوي مطلب دا دی چې یاره که فرض که بد کار نه کوي نو د خلکو د وجې نه کوي او که ښه کار کوي نو بس د خلکو د پاره کوي لکه د په خپله دا چایس نه چې دی ښه وکړي خو لیوني چې کم دي که نه نو هغه کې یو دغه یو مستی پکې یو جنون یو لیونتوب د لیونتوب د حده پورې چې کم دی نو هغه قربانۍ والا خلک او هغه چې کم دی رښتیا وایي او هغه د هیڅ چا څه پروا نه ساتي که څوک هر څه وایي که څوک ورته لیونی دی هېڅ پروا نه ساتي توف څه به دا جهان وي او څه د دې جهان نو مطلب داسې خو په دې موضوع باندې که کتاب هم ولیکلی شي نو هغه کتاب به هم چې کم دی نو نیمګړی پاتې شي هغه به هم چې کم دی په هغې کې به د مزید ویلو ګنجایش وي خو خبره داسې ده چې غني بابا چې وایي که نه وایي وخت خو تا جوړ کړی دی نو وخت به تا ته څه ووایي وخت خو زما خان دی چې د نیش کور له مې بیایي او ټولو هوښیارانو دې پردي مخونه ایښي دي ټولو هوښیارانو دې پردي مخونه ایښي دي یو مخې دننه او بل مخ دنیا ته ښایي په قرآن کې هم دي که نه چې دا مجنون دی دا پیغمبر دا ځکه مجنون دی چې دی دا کم د انسانانو دا کم لوور سټیټس دی او دا کم د حیوانیت دا مقام دی د دې نه پورته خبره کوي د انسانیت خبره کوي د احساس خبره کوي د درد خبره کوي غنی بابا وای زه د لیونی د مرض خوشی دارو مکوه غم د مرګ غورځنګ د زړه او سترګو د جانانو خوړ او دا غم د مرګ دا څنګه خبره داسې ده چې دا غنی بابا د دې مرګ خبره نه کوي دا کم چې سړی مړ کېږي او مطلب بل جهان ته ټرانسفر کېږي د دې مرګ خبره نه کوي د دې مرګ خو هغه ډېر ښه ګڼي هغه وایي مرګ هغه نیټه چې جانان کې خو د جانان سره او مرګ پټه نکاح ده د مکان د لا مکان سره او مرګ مجبور ځان له د خپل حسن ننداره ده د روحاني مرګ باره کې خبره کوي دغه سړی د مطابق مړ شو کم سړی چې په لالچ کې راغی او قامي مفادات د خپل ذاتی مفاداتو د پاره قربان کړل خپل قوم خرڅ کو او دنیاوي ګټه یې وکړه مادي ګټه یې وکړه نو دی اصل کې مړ دی روحاني طور د دغې مرګ نه یریږي د دغې مرګ غم چې کم دی نو هغه وخوړو زه د لیوني د مرض خوشي دارو مکوه غم د مرګ غورځنګ د زړه او سترګو د جانانو خو